د بادغیس د جګړې وروستی حال. د بادغیس والي وایي پر مرکز قلعه نو د طالبانو بریدونه په شا وتمبول شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بادغیس مرکز قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شو. دفاع وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې د ملي اردو ځواکونو په قلعه نو کې د امنیه قومندانۍ د ملي امنیت ریاست ودانۍ او زندان د ترهګرو له وجوده تصفیه کړي او هغوی ته ډیر تلفات اړولي دي. د خبرپاڼې له مخې ترهګر له مرکز څخه د تېښتې په حال کې دي او د ښار نورې برخې به هم په څو ساعتونو کې له وسلوالو طالبانو تصفیه شي. تر دې مخکې د بادغیس والي حسام الدین شمس ویلي وو چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز قلعه نو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلي شمس نن خبریالانو ته وویل په پیل کې له 2-3 لورو مخالفین او دښمن ښار ته ننوتي ول. د نیکه مرغه زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له جانانه او زړور مقاومت سره مخ شول. د څو ساعتونو لپاره جګړې دوام درلود. اوس مهال دښمن زیان لیدلی او مرګ ژوبله یې لیدلې ده او د شاتګ په حال کې دی. د قلعه نو خلکو ته ډاډ ورکوم چې امنیتي او دفاعي ځواکونه تر وروستۍ شېبې به له ښاره دفاع وکړي. ښاغلي شمس په ویډیوي پیغام کې چې د کورنیو چارو وزارت په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی وایي د امنیتي ادارو یو شمېر مشران دلته په قلعه نو کې حضور لري. غواړي تاسو ته دا ډاډ درکړي چې د ځانګړو او سپیشل فورس ځواکونو په ګډون زموږ ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه به له قلعه نو څخه دفاع وکړي او دښمن چې اوس له موږ سره په نښتو کې ښکېل دی د ښار په ځینو برخو کې ورته تلفات رسېدلي او لا هم له ماتې سره مخ شوی دی. د دې مخکې نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د راپورونو له مخې پر قلعه نو د وسلوالو د نن سهار په برید کې د قلعه نور زندان مات کړی دی او ټول بندیان یې ترې باسلي دي. خو سیمه ییز چارواکو ویلي چې امنیتي ځواکونو ډیری بندیان بیرته نیولي او بیرته زندان ته لیږدولي دي. وسلوالو طالبانو پر قلعه نو د حملو په اړه څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.